شاعري مو تر له مخه ډېره مشهوره شوله، خو کېدای شي ډېر ستاسې لوستونکي او ستاسې مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا دي، کېدای شي په بشپړه توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسې له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژنئ. د کړو کار خو مې ولاکه په یاد دي، خو بس داسې دی اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته وکړئ. اوس د اووه شپېتو کال په دغه کې چلېږم، اووه شپېتو کې چلېږم او پیدا شوی په دغه کې په کندهار کې یم. په اته څلوېښت کې د کندهار څخه په 1928 د کندهار نشهور لیسې فارغ شوی یم. بیا تللی یم د ادب پوهنځي، د ادب د پوهنځي د بشري علومو او تاریخ د ساینس، د هغه څخه بیا په دغه کې په 53 اولمپیاډ کې 54 کال دي په دې کې د هغه څخه فارغ شوی یم. په داودخاني کې په ظاهرشاهي کې د هغه څخه فارغ شوی یم، د 12 صنف څخه، او په داودخاني کې د هغه څخه فارغ شوی یم، فاکولتې څخه فارغ شوی یم 55 شاوخوا. نو ډېره اوږده موده د فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسې له پوهنتونه فارغه شوي یاست. هغه هادي عطایي چې یوازې یو څو غزلې د سندرغاړو لخوا ویل شوي او مشهورې، خصوصا د استاد ناشناس په غږ کې ستاسې یو غزل مشهور و. بیا په دې منځ کې د هادي عطایي غږ په ادبي مجلو کې په ادبي چاپېریال کې ورکو، او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کې راڅرګند شو. ولې دومره لویه فاصله په دې منځ کې مو شاعري ته شا کړې وه، ادبي چاپېریال یو مخزله تور شوی و، که څنګه ولې دومره موده مو له ادبي چاپېریال ځان پټ کړ؟ دغه وجه دا ده که نه، زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د 18 کال به وم که نه، په دغه 40 کال کې 1900 مقصد نویسانه ده که نه، په دې کې دغه شو کندهار طلوع افغان او کندهار مجله کې په دې کې څه شیان راووتل په هغه زمانه کې. نو بیا چې فاکولتې ته چې لاړم، فاکولتې په دغه کې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې. نو بیا د وږمې په مجله کې هغه د کابل د عرفان مجله، لمر مجله، داسې د کابل مجله و، په دې کې داسې څو تفرقې شی مې درکېدی که نه چاپېدي. ما په اوله ځواني کې په هغه دغه کې بیا د فاکولتې د دغه څخه چې خلاص شوم، فاکولتې د دورې څخه چې خلاص شولم، بیا هم شاعري سره خو مې تعلق او علاقه دا شی و، خو د وخت د حالاتو په حساب باندې زه به دا په فاکولته کې په قدر علمي کې پاتې شوی وای، په هغې کې خو حالات داسې شوله که نه چې پاتې نه شولم او اطرافو ته یې وغورځولم. نو په هلمند کې بیا معلم وم، یو 2 کال 3 کال هلته معلم وم، بیا د هاخوا څخه بیرته راغلم کابل ته راغلم، کورسیتات عسکري دغه ته ولاړلم، عسکري ته ولاړلم. بیا د هغه څخه اوس زه په عسکري کې وم چې انقلاب به بولې، هر شی چې بولې که نه، دغه چې د داود خان ایسته شو او د خلکیانو نظام به شروع شو. هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو 10 میاشتې که 12 میاشتې دونه به پاتې شوی یم، ذاتي مهاجرت ته دغه شولم، اوس همدې خوا ته راغلم، د پاکستان غاړې ته. نو پاکستان غاړې ته چې راغلم، بس چې ترک یې ایسته شو، ترک د ایسته کېدو سره د امین د راتلو سره اوس په دغه اول کال کې د انقلاب په اول کال کې یو کال په پای کې راغلم پاکستان. زه چې راغلم خو نه خدا تر ابده پورې کورنۍ را د غاړې وم، بس ټول مزدورۍ کله روزانه کوې د سړک پر غاړه باندې پیازو پلاټې خرڅې کړي. بس ژوند دغه مشکلات و چې شاعري ماهري څه چې که سره خپل ځان راڅخه درلود، خپل ځان راڅخه پاتې. ستاسو په شعري ټولګه د ضرب حق کې چې موږ ګورو، یوازې یو څو غزلې د اتیایم میلادي لسیزې غزلې پکښې دي، نورې د راوروسته مودې غزلې دي. آیا زړه شاعري مو یو مخ ضایع کړې وه، کمزورې وه، که ولې مو هغه په کتاب کې شامله کړې نه ده؟ نه د ضرور د کمزور خبره نه ده، په دې خاطر باندې چې په اول دغه کې
چې په سنیز مازدیګر کې نه شپېته یا په اویا کال په عیسوي حساب باندې ما شعر هلته په دغه کې په وږمې مجلې کې زما شعرونه راوتله. وږمه مجله اکاډمیک مجله وه که نه، کاف د دغه وه، کاف عبدالله دغه وه په خپل وخت کې مشهوره ادبي مجله وه. او مشهوره د اکاډمیک مجله وه، د یونیورسټۍ د خوا څخه چاپېدله که نه. په هغه وخت کې دغه وه، هغه وخت کې وه. بیا خو نو زه چې د پاکستان چې ما ویل چې پاکستان چې دا مهاجرت وشو، د مهاجرت پر څلور پنځه کاله مې دلته خوارۍ مارۍ په دې بدریو کې تېرې کړې. ما هغه ته رابطه چیرې وکړه، بیا تر هغه وروسته امریکې ته ولاړم. دېرش کاله په امریکا کې دغه وم، په امریکا کې مزدوري دغه وم، مې داسې راغلي دي. او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره که نه، یو وار د خلجیانو پرچمانو په زمانه کې، دوه واره بل وار د طالبان په زمانه کې، یو واره د کور په تلاشوي په دوی په هغه کې هغې کاغذونه ماغذونه کتابونه ګرد دغه شول، ضایع شول، شوي مې نه دي دغه شوي مې نه وه پاته. هغسې هغسې دا مجلو ته د خدای خیر ورکړي، د هغو په ریکارډ کې دغه د هغو په ریکارډ کې پاتې دي. ډېر شیان مې خلکو په ځان پورې دغه کړل، په ځان پورې وتړل، خو د صاحب ما وو که نه، زما رابطه بلکل د ټولو شیانو سره ختمه شوله. نو هغه خپل یو څه چې مې کړي دي، دا هم د وخت د ضرب غیر زما اراده نه وه د چاپېدو، او نه مې اراده د راټولېدو وه. دا د ملګرو یو غزل د یوه څخه یو شعر د بله څه بل دا بله څه بل دا بله څه که نه، داسې دوی سره دغه کړي، دوی سره راټول کړي دي. ما خپل اراده ما دا دغه نه دي دا کار نه دی کړی. ملا صاحب، شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي، طبعا د چاپېریال کې چې څه پېښېږي هغه پر ده باندې اغېز کوي، د ده پر احساساتو اغېز کوي. هغه هادي عطایي چې له کندهار کابل ته کاږه شو، بیا له کابله کوټې ته او له کوټې امریکا ته، آیا دغو سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو په شاعري څه اغېز کړی او خپله په تاسو کې څه فکري بدلون راوست که نه؟ دغه خو دا ده که نه چې دغه دغه کې په د وخت ضبط کتاب کې دا سنو په حساب باندې د هر کال دغه چې ده که نه، د هر وخت یا د هر پیریډ هغه دغه چې دي، هغه تصویر چې دی که نه، هغه پکې رادغه شوی دي، پکې راغلی دي. هغه دغه کې هغه وخت چې د افغانستان کې وم، د هغه وختو د دغه ده، خو هغه زه ما په ځوانۍ کې سیاست کړی دی، یو دوه کاله زیات و کم، دوه کاله زیات خو به نه وي، کم به وي که نه. دا نو هغه زه په خپله ذهنا او فکرا و لیفټ وینګ ته منصوب دغه وم، منصوب سړی وم، چپ لاس ته او چپ لاس یې که نه په چیز داسې اپوزیشن بولي، څه شی بولي، بس په دا یا مزاحمتي ادب یې بولي، مزاحمتي یا مقاومتي ادب باید دا. نو د هغه وخت هغه شیان ستا هم په مجلو کې شته، هم ما د هغو څخه ستا په لاس راغلي دي، هغوی مې راخیستي دي، وخت ضبط مې راښکلي دي. بیا زه وروسته دا اوس مخکې سفر چې مې کندهار ته وکړ، دا زما ځوانان ملګري دي، یونیورسټۍ کې استادان او محققین دا دي، د هغو مجلو او د هغو اثارو څخه دا دغه څخه اخبار د هغو شیان چې د هغه وخت شیان هغه راټول کړي. نو هغه ما دغه ته یو څه هم په دې کتاب کې د چا څه پیدا سوي چاپ سوي، نور به وروسته که بیا ژوند وکړو نو په یو بله مجموعه په فلبل کې د هغه وخت شیان به هغه زه دغه کوم داسې کوم. او د دغه څه وروسته تر انقلاب وروسته ما په دغه کې دا دغه راغلی که نه، دا واضح دغه راغی، دا چې دي دغه تحول یا دغه تغیر راغی. زما ژبه پخوا هم سمبولیک وه، مګر د انقلاب د دغو مسایلو وروسته که نه، هغه بیخي ډېره نوره پسې سمبولیک شوله. او د شعر سټایل مې د نظم څخه وه غزل ته راوغورځولو. په غزل کې اټریکشن ډېر وي، البته لیکل یې بیخي ډېر زور غواړي، تر نظم په مراتبو باندې دغه مشکل وي، مګر دغسې په هغه زمانه کې شو، هغه د مقاومت د وخت یا په هغو ډول شو که نه، هغه رابطه زما یې غیره ښه ده دغه سره، زما د اجمل خټک سره، د سلیمان لایق سره، د دې سره مې دغه وه که نه. سلیمان لایق زما بیخي داسې ډایرکټ بیخي سم دم په دغه کې په شعر کې مې که نه
مقتدا و او استاد یې بولي مقتدا یې بولي امام یې بولي هر څه چې بولي کنه دا نو هغه بابا شون خوب جوړ شو رايق ولاړ یار وروسته چکچکې شروع کړلې او ما اول اختلاف په هغه کې دا و کنه د دې سره سي پر دا مترقیتوب او پر دا ضدي نظام والي او پر دې باندې بالکل دې سره مګری بني ادم مګر یو د سیویټیزم مسلې چې ورغلو د سیویټیزم په مسله کې ما دغه کاوه ما زما طرز تفکر هغه مترقی بولي هغه بولي سوشلیست بولي هر نوم چې ورکړي هغه مګر دغه سره د سیویټیزم یا د روسنوازي چې دا تاسو خلک چې روسنوازي بولي یا داسې بولي پر دې باندې مو دغه اختلاف نه پر دې باندې دا شی ته زه نه درکېدلم په دا خاطر به پارټي ماټوي په دې کوم مطرح نه شولم راندغلم دې چې خدای ته ورسېدله کوشش یې وکړي کنه چې ما کشمیر کې داسې کې ما هغه روانه کې هغه دا چې پیشکش شي وکړي ریاست کې شو مداري وکړ شو لکړل او لارم چې خپل څلور پرسر باندې مخوي چای خرڅول خپل نه خرڅول پاتې دا د غسو دا د جهاد سره شروع شول هم هغه مې هم ځکه کاش نه کیږي ځکه ما دا شنو کې جوړ دغه کاوه چورتوا کنه ما دا د کول څه هغه په دې کې هم کم لاسونه دې سره کم دې څنګه دې حاصل دې خو هغه هم ونسول انا برابر دا سي مایوسه سوې بولې سره کم هرم چې تور کوي دا څنګه هغه چې د امریکا خواته مخه کړنه البته دیش کال تیر کړل خو ټول دې سره کار مې په خواري په مزدوري باندې تیر کړل نه ټکسي چلولې ټول دې سره کار مې ټکسي و چلاوه البته داس چې به کوم فرهنګي حلقې دي ځکه هغه بیا کتل کنه چې هغه د حق خواص خدای په لاندې دغه باندې دا یار د سرداري استبداد څخه چې راخلاصېدل ما روسي سوشل امپریالیزم د روس استبداد د روس شروع دا هغه چې خلاصو ځان خلاصو کنه دا اساس د ملک دغه د اس آی استبداد شروع شو د توپکو د جنگ په دې حساب دا هغه چې مزار خلاصو یاره د نور بل تور او تاریخ دوره دغه راځي دا هغه چې مزار خلاصو د لوی خبيث د انټرنیشنل امپریالیزم د دې څخه راغله نو په یوه سال کې واره مته نه د خپل شو زبر د هر یو سره په هر وخت کې د هر نظام سره په اپوزیشن کې پاتې شوی ذهنا او نو دغه شعر مې دغه کې سمبولیک کې کنه د غزل او د تولار مخفا غزل کې مټوله سمبولیک دغه حالاتو سمدم دغه تصویر پکښې دغه دی لا سب تاسو د مقاومتي شاعري یادونه وکړه په ادب کې دغه یو بحث هم دی چې شاعري باید شعاري بڼه ونه لري ستاسو په شاعري کې چې معول وستل ډیر راز شعرونه ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعاري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوښ کې غشتل سوي دي آیا شعاري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه لیکل شوی یار برکوال دا سوال دی کنه ما زړه غواړي چې مې دغه سم چې باندې وژغېږم دا خبره ده کنه چې د شاعري وخت بيخي ډېر دغه وي بيخي ډېر لاند وي او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې بيخي محدود دغه بيخي محدود شي په دغه کې او اټریکشن د جسمي هغه شي نه پکې کې نه دوه ما ځای په دغه کې لیکلي کنه په مصاحبه کې ما خیال په کندهار کې کوم ځای کې دقیق دا اول ته ګوره دا کندوالي نړیږي او دا زولنې متیجو زندانونو داسې کېږي خواري کشان داسې کېږي دا ټول دغه بېخي اوږده شعرونه اوږدې خبرې د شاعري ده دا شان مګر د الفت رحمت الله علیه او الفت سر زهر وخت الفت نو یادوم کړ رحمت الله علیه او سره مګر ځکه چې هغه په خپل په دغه کې وو کنه په خپل ذهنن پوزیشن کې وو هر وخت دغه سره خو شعر ته هغه سیاسي دغه ته شعر ته هغه سیاسي فهم ته
داسې ښایسته دغه ور اغوستله جامې ور اغوستل ته ګورځي یو شی درته وایم ستا په یاد وي کنه چې دغه دی چې تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپس تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپس چپه کاکل مې خوب کې د جانان تللی ډېر ښه مهار به دې په پوزه سي مهار به دې په پوزه یم پزه مهار به یې په پوزه سي د سرو زرو خاونده د سرو شونډو د پاسه مې پیزوان لیدلی دي ډېر ښه سیاسي خبره یې د هنر په بڼه کړې ده طبقاتي مبارزې وو که نه د پورته و د کښته و د دې و د هغه دا ټوله فهم یې دومره ښایسته اوس په دې شعر ښایسته او دا چې دا د اساس د خانانو د تاسو بنګلې به داسې چپه کېږي او دا به داسې کېږي او دا به داسې چپه کړو دا به د زولنې ماتې کړو لکه د اجملو د لایق په شاعري کې که نه په دې یا نور چا نومانځه اخلمه نه که نه په هغه دغې کې په دې خوا کې دا لره ده که بره نه ده دا لره د فکر کوم دا لره ده ښه دا په دې لره پښتونخوا کې مثلا د غني دغه غني خان د غني خان شاعري هغه په دننه کې هغه مزاحمتي وو انقلابي وو دغه شاعري ده کنه دا خپل سټایل خیر غني خپل سټایل دی خپل دغه لري کنه مګر په ډیر شایسته دغه کې هغه اټکشن دغه پکښې کې په دې هغه نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شعر شاعري سیاسي مقاله ده طبقاتي مبارزات د سیاسي مقاله د پلان او وسان د شان تکیر او خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي دا اسانه نه ده کنه دغه شاعري خو اسانه ده کنه شاعري خو اسانه خو ما بس سر پاور برابر او بس خپیا ور تړه چې روان دغه دي روانه دغه نو په شعر کې دا رقم شي چې په دا رقم شي کې دا خپل بقا پیدا کولای شي دا نو دا رقم شاعري چې هغه معهود فی الذهن کم طرز تفکر چې دی کنه د انسان د خپل هغه معهود فی الذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقي چې هغه د شعر شایست او دغه شعر شایست او اثر یې دغه وي اثر ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پای پورې کنه تر ډیر وخت پورې د کېږي پاتې ما څخه تړون وکړو تړون ما پرون دلته شاز ما ورور زه ګورم هغه وخت چې ما دغه څخه دغه مثالونه درکړي وای کنه چې د خان په کم حساب باندې کنه مثلا د مولا سره څه دغه کړی ده کنه د خان سره کم په خود کړی دي داس نو ډیر شایسته د کېږي نو ما لنډه دا کنه چې دغه سولم باره ما خپل شاعري ته دغه سټایل ته مې دغه ورکړي کنه په غزل کې چې لیدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دي که نه د خپل دغه که نه چې دغه مثال په دغه باندې که نه دا ما سره د کېږي حافظه مې خرابه ده څه په لاره وشوه چې دغه د دې ښار په ظرف کې که نه د یوې غزل دغه دی که نه د دې ښار غسل واجب دی د دې ښار غسل واجب دی د قدرت شیطانی خوب هم قاضي هم محتسب هم ملاتور لیدلی دی ډېر ښه ډېر ښه داسې عشقي دغه د غزل د خو داسې ملا صاحب څنګه چې تاسې وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ ته په ردیف قافیه کې بندي کړي دي خو ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا د شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده
زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلي نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي؟ آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده؟ نو دا اوس ما دغه سړی مې هیر دی که نه چې دغه څوک څخه دا شپون و کوم یې و که نه شپون صادالدین شپون یادوم که نه چې د اصل دغه خو اصل یې که نه د ناول او د شعر داستان دی د داستان لیکل که نه د خبره وکړه بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی مشاعرت داسې راغی که نه دغه یې کړل چې الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته. ډېر ښه خبره. څومره شاعران دي مګر شاعر نشته. نو شاعر نشته معنا دا چې دغه ته چې وایه دا خو نو دا رقم شی دا خو سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي که نه په خاطر یې قیمت چې هم ډېر لوړ دی که نه یا دا خپل دغه په حساب باندې که نه نو سره زر شی خو دغه کم دغه کېږي او دغه شاعري دا دغه ده دا ډېر دغه غواړي زور غواړي. په ما قضاوت دغه که نه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کې چې ما دغه کړي دي که نه یو دغه د درویش درویش درانه یادومو که نه د هغې څخه دغه کېږي که نه دا په سپین ږیري نسل کې د خپلو امزولو یا ته ما چې په 10 کاله کې 10 کاله پورته 10 کاله کښته زه په هغه کې خبرې کوم په ځوانانو کې خبره نه کوم ځکه د ځوان څخه دغه نه د ځوان خو باید د دې باده تربیت سي د دې باده دا وشي هغسې شی خو مثلا یو تورې ستا په شاعري کې راوځي تورې د په شاعري کې راوځي تورې د بل په شاعري کې راوځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي دا خو د ځوانانو دغه خو هغه دغه ته رسېدلي هغه دغه دي هغه خو زما د نسل یا ما 10 کاله پورته یا 10 کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه نو په غیر دغه بیا داسې کې بیا غیر دغه دغه څخه بلا څخه درویش څخه بل نه په مخه نه راځي دغه هغې سمه وه د چا هغه د هغې غاړې د ساحل او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله ما چې خوا به نه شي که نه په ما ګران دي دلته یو وخت راغلی هم ما په سایز سره تدابیر دي سره دغه دی کار یې کړی دی بیخي ډېر کار یې کړی دی خدای دې وز ورکړي که نه ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته هغه خوا ته بیا په شعار ځینې دغسې که نه په شعار ځینې ګډه شوې داسې نو په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه تر ځایه د بینوا دغه ژبه او اوس په معاصره دغه کې که نه د درویش ژبه که نه هغه دغه لري دغه خاصیتونه لري او دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په د باندې کې ښایسته وي هم ریالسټیک وي او هم هلته اټریکشن پکښې کي هم هلته سړی داسې وردقیقي یې داسې. څه فکر کوي چې آیا که واقعا اصیله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه؟ هو یار دا څنګه نشي دغه کولی هغه ما دغه ته وویله درویش بلته راځي که نه درویش بلته راغی په کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته ویل درویشه دا اوس دا چې دغه ژبه شو سره وځي دا به څوک دلو ملا ته بیا غمه کښېنه په قوم کې دغه شته په قوم کې د ښه شي و د کمزوري شي و د سم شي شعور په قوم کې دغه دی پروت دی ما چې دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لا نه دی پوره سوی که نه 10 میاشتې دی پوره سوي په دې 10 میاشتو کې تر یوروپ او تر امریکې او تر شرق او تر غرب او دې خوا ته هغه خوا ته د ځوانانو پورې لکه دغه شی داسې لاس په لاس باندې ګرځي که نه نو اوس ما فکر دی بل ایډیشن بل ایډیشن یې تر دغه لاندې دی چې زاړه شیانو په ګډ شي که نه بل ایډیشن چاپوي که څه کوي نو دا داسې د قربانه چې په قوم کې دغه شته من حیث القوم حیث مجموع په دې کې دغه شته په دې کې شی شته کتاب صاحب ټولې داسې راته بسي که نه ما کتاب چې ټولې دغه چا مشران خلکو یا دغه خلکو په سیاسي لحاظ باندې
دغه خلک د مطرح او دغه خلک دي که نه. ما دغه کې بیت کې یو ځای راغلی شو چې د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستونې راغله. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستونې راغله. ساده خان لا لګیا د بچاو نارې کړې. او دا دغه کې دغه سوله که نه. او ته اسفندیار په درو دغو کې که نه داسې به ما خیال په خپلو بیانو کې په څنګه دغه کې به که نه یو ځای دا ده او د اپراسیاب خو بیخي ډېر دې څخه دغه متاثره دغه و که نه دې څه به دغه کېده. نو هغه شی دغه کوي که نه هغه ځای دغه ته دغه کېږي که نه شی یا پنجابي تیل یې وهلي د جمال پر دغه باندې داسې نه ټینګوي لاس. پنجابي تیل یې وهلي لاس نه ټینګوي لاس. رب خیر مو کړی پښتو ته خان لاهور لیدلی دي. یا مثلا په بل دغه کې بله غزل کې یو دغه دی چې فرنګی پرېږدي چې غري فرنګی پرېږدي چې غري په مومنو نه ختمېږو. سامري ډالر تباه کړو غازي ډز په دې د جال که نه داسې. نو دغه شانو هغه داسې دغه کړي دي که نه. یا دا بل دغه داسې د جمال پر ذوق باندې ستا پر ذوق باندې دغه چې سپین کالیو جلوس جوړ کړ سپین کالیو جلوس جوړ کړ چې اډې د حسن سوځو شهید ستا پر کور چې راغله هغو هم جنډې کږې کړې. ملا صاحب په اوس وخت چې کومه شاعري چاپېږي اکثریت مجموعې چې در واخلي هغه شعرونه به یې داسې درته معلومېږي لکه پخوا چې دې لوستي وي. ستاسې شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري. که ستاسې نوم له دې هېڅ ستاسې په شاعري ونه هم لیکل سي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی. څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدی سي؟ تاسې ویلي چې تاسې خپله شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی؟ سبک خو دا یوه خبره دا ده مبارکواله که نه زما جانانه. یوه خبره دا ده چې شاعري چې د مارکېټ دپاره اوسي که نه او د دې دپاره اوسي یاره زما کتاب چاپ سي او بس دا کتاب چاپ سو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت باندې وپېژني. په دغه رقم شاعري کې جان نشي پیدا کېدلی که نه. شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې. نو هغه مارکېټ نشي پیدا کول دا یوه خبره. دومه دا خبره ده چې دغسې شاعري خو نو دغه ده دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده دغه ده استعداد دی که نه الهي استعداد دی یو چا ته دغه کېږي. وروسته نه بیا د شاعر په خپله یاره شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خوا ته هغه خوا ته دا دغه کېږي. سبک خو نو د سبک دغه کول د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي ډېر دغه محنت دی او دغه نه کېږي. ما چې په زرو شعرو کې د غني خان یو بیت په مخه راسي زه دا زنده عباس هم چې دا د دغه دی دا د خان خبره ده که نه. بس د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې دغه دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکوټل سي ډېر منزجر سي ډېر داسې سره ووهل سي بیا نو هغه شی دغه کېږي. او دغه د مارکېټ دپاره او د دې دپاره یو مثلا دغه د ریاستو د وزارتو د سیاسي اقتدار او بس د بیوروکراتیک اقتدار او د دې دپاره استخدام شوې شاعري هغه یو څو ورځې وچلېږي کلونه ممکن وچلېږي پیړۍ وچلېږي مګر دغه نه پیدا کوي بقا نه پیدا کوي. نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده. یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د بل مخکني دغه تقلید وکړي. تقلید یې نو په الفاظو کې ما د الفاظ د شعرونو چې زه ورته ګورم که نه بس شر تورې الفاظ یې را دغه کړي که نه لږ زه درته ګڼم یاره دغه پسرلی ګلان چمن دریاب څپې غرونه وږمې دا شان سره داسې که مګر هلته سره دغه شوي نه وي
ربط او دغه نه سره لري یا د کوم شاعر تر اغېز چې لاندې د هغه ځانګړي اصطلاحات کاروي لکه فرضاً د درویش څراغ او تور او دغه شان و دا دغه شی کوي دغه د ځوان شاعر دپاره دغه دی دغه مرګ دی که نه دا نه دغه کېږي یا مثلا ډېر داسې ډېر و دا دغې ته و دا د ملا سره د دغه چې کوم برخورد دی د غني خان چې کوم برخورد دی هغه بیخي ډېر رومانتیک بیخي ډېر شاعرانه بیخي ډېر خوندور بیخي ډېر پر ځای په حیا کې په پرده کې په ټول شان کې هغه دا نور بار ورته وجوړي هغه ملا دی هغه دغه بت ولاړ دی په دغه په کاڼو یې بار ورته جوړ ته وجوړېږي ورته وجوړي نو په هغې کې خیر هغه اړه کې چې دا پر حق دی نه حق هغه دې نه ګورم مګر په شاعري کې هغه دغه نه راځي که نه هغه ډنګ هغه شی نه راځي که نه نو دا دغه نو تقلید دغه رقم تقلید هغه دغه کوي هغه شاعر د کوي هغه شعر وژني شاعر پرېږدم شعر د کوي ختموي که نه د شعر دغه په دغه خاطر باندې د ډېره دغه داسې پېښ شوی دی دغه المیه ده دغه هر یو دغه وکړي که نه هلته خبره هغه چې کړې ده که نه اوس مثلا د ګوره برخواله د دغه سره بل د ایډیولوژیک دغه خبره ده د ما په دغه کې په خان دغه 2008 کې ما پر خان باندې پروګرام وکړ په امریکا کې په هغه کې دا و چې یاره د ملا سره د خان ټکر چې دی د خان ټکر د ملا سره داسې دی چې خان پر مینه مین دی او مینه معنا خدای دا خبره زه دغه کوم چیلنجوم او پیلوم یې که نه خپروم یې که نه دا خبره چې خدای معنا مینه نو غني خدای داسې پېژندلی و د مینې په دغه یې پېژندلی و او ملا کوم چې د غني د اثر ملا و کوم چې دغه اوس ملا دی دا هغه خدای د غضب په دغه باندې د غضب دغه سمبول د غضب تصویر یې دغه کوي داسې بسې و هاسې بسې و هاسې بسې د غني په شاعري کې په یو ځای کې دغه یاد سوی دوژخ یاد سوی نو ټوله جنت که نه او د ملا سره یې ټکر پر دې باندې و چې غني پر خدای مین و مینه یې خدای بلله پر خدای مین و او ملا به د دغه خدای نیگیټیو منفي تصویر پیښاوه ناسم تفسیر به کاوه د غني د ملا سره جنگ پر خدای و د ملا سره جنگ پر خدای و د پر مینه و او ځاګه وخت سړي د خولې څخه خبر راوځي که نه مجبورې کېږي زما دغه د مشران دي که نه زه ورته دغه یم کار یې کړی دی دې ژبې ته که نه د اجمل جنګ د خدای سره دوم د دغه سره خدای سره څو جنګ نشي کولی د ملا سره د سیاسي اقتدار پر دغه د لایقې د ملا سره پر سیاسي اقتدار باندې خبره د خپل حاکمیت یا د خپل ایډیولوژي د حاکم کولو دې دپاره هغه حتی چې خدای معنا مینه ده هغه ته نه لایق ورسېدي نه اجمل ورسېدي که نه نو شاعري هغه د هغه رقم دغه شی دی د اخر ته خو دغه ته راورسېده که بل ورځ ما ته حبیب دغه راوړه څه شي و سپرغې راوړه و دغه آیا بارکواله بېادبي ما په سمې دمې د انسانانو هغه شیان چې هغه د کېږي نه خولې سړی یادېږي نه یا بس هغه دغه چې پېښور څه دی د انګریز د چې خوټه او چې سوټه او دا رقم په دغه وضاحت باندې اخر ته دغه څه مبتلا سي بارکواله د نن څخه اوس کومه سنه ده دا اوس دا 4 کال دی په بل حساب باندې د نن څخه تقریبا 50 کال مخکې حساب کم زیات پکې کې 50 کال مخکې ما خپل شعر دغه څه بو کنه د اکثر مشرکا هغه د براته څه کول کنه لایق د کمال یا د جيب په حساب باندې خو د اسمان ستوري دي کنه او تر اوسه پورې یادي چلیږي په شعر کې زما داسې تورې راغلی و که نه شعر ته اوس زما په یاد دی دی که دغه زما خبرې واوري یا ده تر ورسېږي دی پر دې باندې شهادت ورکوي دا صحیح خبره ما په یو شعر کې دغه و چې دغه ستا د تویو په کوڅو کې د تویو نوم راغلی و دا غولانځه چې بولو موږ
ستا د توی په کوڅو کې او څخه په چش دی کې زما سرګردانه امیدونو دا شان داسې یو شعر وکړم نو لایق پر هغه باندې څو خط کش کړی وو هغه ما ته ویل هلکه ته ما 22 کاله مشر دی که نه یا 22 کاله نه لا ډېر 23 کاله 24 کاله ته ما مشر سړی دی که نه او زه شاګرد یم نو ما ته ویل هلکه دغه شان په کتابچه کې مې راته لیکلي وو چې دا دغه دی دا مفتضح کلمات د شعر ژبه نه ده دا شعر دونه بېحیا نه وي کږل سوي شیان دي کږل سوي شیان دي د پښتانه ژبه د پښتو شعر دونه بېحیا دونه بې دغه نه وي دونه بېادبه ادب نه وي دا د ده د 50 کاله مخکې خبره وه اوس په داسې پرغوي کې چې په اتکلني کې څه راوتله په دې کې بس دغه صاحب دغه چې زه اوس یادولی نه شم د شی په خامخا نشریه شعرونه دي صحابه شعرونه نوم یا بربنډ ښکنځاوي دي بربنډ ښکنځاوي د نارینه د آلت نوم مورغو دی خورغو دی دا شان دا فضیحت د ژبې یاره دا خو ژبه دغه کې هغه نور هغه وخت کندهار ته زه ولاړم شاعران دغه وو که نه شاعران شی ما د خدای په لحاظ باندې دغه مراولي اعمار مه کوئ مګر تخریب مه کوئ اوس بل فرق یې چې هلته وویني چې یاره دا اتیا کلن سپین شاعر دی او دا دغه دی دی دا دي داسې وایي هغې باره شروع کوي ملا صاحب پر پښتو شاعري باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعري د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعري کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعري کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کائناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه شوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي ستاسې په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخ راغلو څه فکر کوئ چې په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمې دي او د خدای مننه خو نو دا ګرد د انسان خبرې دي خو دغه شی دی او خدای ټول دغه ده که نه خدای دی کائنات شاعر دی دغه درې نو شاعر و دغو دوو ته که نه دې شان ته د کېږي او حالات خو نو د کائنات جز دی که نه دا ځي راځي دا خبره ده نو په هغې کې د دغه بیا هغه یو ځای ته راځو برخواله چې د دغه خبره ده که نه د کار دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوي ته کوې دا خبره وارده نه ده جایزه نه ده جایزه په دې خاطر باندې ده چې مثلا موږ په پښتو کې موږ خوشحال لرو ګرد شان پکښې کې دي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسۍ پورې خو زه چم چې ټولو شاعرانو ته وګورو شمېر یې کم دی او نو خوشحال نو دا خو داسې دا کېږي داسې که نه په یو زمانه کې شي نو جنرال د پښتو ژبې پر بنیاد باندې یا د نازکالۍ په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی کاظم خان دی او حمید دی او حمید مومند دی که نه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعري تورې مه یادوي چې پښتو شاعري کې دا شان دغه که نه دا اوس د اوس زمانې معاصره شاعري دا معاصره شاعري او د معاصره شاعري خو بارکواله دا دغه بوله که نه شاعري وبولې که ونه بولې که نه دا دغه د هغه فهم چې نه وي که نه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنونو کې په دا معاصرو متنونو کې موږ دغه د ما د استاد دغه باودي مجرو دغه لرو که نه د باودي مجرو اثر لرو چې هغه د وروسته زمانې څومره کلونه وروسته ممکن پښتون دغه په دغه پوه د ځانځاني شعمار یا مثلا د بینوا څه دغه دي څه شیان دي دا دغه دي دا تر ابده پورې پاتې کېږي حتی دغه د اجمل څه دغه دي که نه یا مثلا د قلندر مومند څه دغه دي دا خو د دا شاعر په دغه کې په شاعري کې هم ما دغه دا دي پوښتنه راڅخه کېږي همداسې شاعر نشته چې هغه دي دا ټوله ضرور شانو سره کمزوري شی نه وي ویلي او داسې شاعر نشته چې هر څومره کمزوری وي چې د هغه څخه یو سم شی نه وي راوتلی که نه دا لو خبر دا د په شعر کې بیسیک دغه دا ده چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسنالټي پورې اړه لري چې یو شاعر داسې ساتل سوی چې په ټول عمر یې د حکومتو په تنخواه نه روزل سوی د ایواردو او د بهادریو او د لنګوټو په دغه نه نازول سوی
په دې ته نه پام ځکه خپل شاعر باید دغه د رښتیا خبره شي کې ضرور کې لیونه کیږي نه انا رښتیا خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شی د خې کنه وې نو هغه دغه زاریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعري چې هغه دی رئیس سره کم شاعري چې هغه دی وزیر سره کم شاعري چې هغه دی په بنگلو کې اوس سره کم شاعري چې هغه دی په موټرانو کې اوس سره کم شاعري چې هغه دی اقتدار سره دغه دا نه دغه ځکه په هر مرحله کې شاعر لزوما باید په اپوزیشن په دربدري په دې په هغه کې دغه رښتیا خبره کوي رښتیا خبره چې کوي او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه ته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خو د خدای د حسن او د خدای د مینې خبره ده د خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په عقلي او ایمانی اړخ باندې پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په دغه باندې په عقلي او په ایمانی دغه باندې ورزدکی انسان هدایت کیږي او شاعر دغه په جذبات باندې بازی کوي دغه جذبات ورته دا دوه ډېر خطرناک کار دي او ډېر نازک کارونه دي استاد معاشري غي جانانه کې د مولا دی دا غي ټول خبره ګرځي بس تر دغه شانو تر دغه معمول دغه پاتې دوه پورته کې پاتې دوه کښته کې سنت داسې وخره سنت داسې لک او دغه د شاعري غي بس دغه واه 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 دا شک دا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی کنه دا غنی فلسفه هغه قرآنی فلسفه ده چې هغه ته د هر سوژه مولا شاګل ذهن نه ورسیږي کنه نو زه چې غنی ادم زه غنی علی رحمه یادوم کنه دې چې دې په ډبرو ولي کنه د هغه وجه دا د چې د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکی حسن دی دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې یو څو لیکي پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکي لیکلي و دا کنه هغه دا د خړې او پای کې دا خبره کړې چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلای نشي صحیح د مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط دا څه دی کنه چې خدای معنا مینه او نیکی معنا حسن دغه هر نیکی دغه چې دا حالت چې هغه یتیم الګ ګرځي دا جمال ترکه په سر لاس ورتيري راولینو کې نازي کنه دغه نیکی ده مګر دغه معنا دغه حسن دی دغه حسن دی قرآن په جواب باندې هر نیکی حسن دی هر نیکی حسن دی هر نیکی حسن دی کنه دا مشتوى ان الله مع المحسنين محسنين حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خالو د تورسترګي او یوازې دا نه دی دغه هم دی خو یوازې دا نه دی کنه حسن ډیر پراخ مفهوم لري د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکی او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه الله معنی مینه نه دا چې د ورسې د کوشنۍ دغه دی د کوشنۍ ماشوم د تراوز غلي په خندا او ته یو دغه سپغیر کې ونی چې دغه شور سره کې کنه دغه ټول شان دا ټول دغه کنه دغه ټول مینه ده دا ځبه په سره واخد ولس سره د انسان سره د انسانيت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مینې احساس دی او د حسن ریالیټي ده د حسن حقیقت دی کنه عدالت دا څه ده د حسن ګرد بس راغلی دی دغه ته تور زلفو تور څونو دې تر راغلی کنه او امینه ګرد هغه دغه مینه ده کنه ځوان الک په انجینری مې دی انجینری د الک مې نه ده کنه دا کسره د سیوی و موږ په کلاسیکو دغه کې په کلاسیکو کې د پښتو په کلاسیکو دغه کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاد کړل غني خان چې یاد کړل او تصویر کړی ده په دونه دغه وضاحت باندې خو نه ده خو خیر په هر صورت باندې دغه اثر حالت نو په ځړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ست کنه کلاسیکه شاعري کې استا او د موجوده شاعري شوم څو پر دغه لیول باندې را دغه
برابر نشي خپل کمال ته خپل شي ته نه تخکېږي. څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده، خو په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل شي که یا تفکر ته هم باید ځای ورکړل شي. ستاسې په شاعري کې هم دغسې بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی. دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ چې آیا د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورئ؟ او دغه خو داسې ده که نه چې په خپله د دغه څخه ماته د خان سره مصاحبه کېدله، یو چا مصاحبه ورسره وکړل، د غني خان سره، زموږ د پیر سره د هغه سره دغه کېدل، مصاحبه کېدل. نو هغه ورته ویل چې یار دا شاعري څه شي ده، تا څه شي راته کېږي څه؟ ده ویل یار زما علاقه په خپله سر په خلاص دی چې څه شی ده، خو دونه مې سر په خلاص دی داسې د پورته د هی خوا څخه دغسې یو احساس راسي. هغه دلته زما د تخیل د پورته څه هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیري ورکم او د تفکر دغه ورکم. د تفکر دا نو دا درې سره شان، که خیال دی، که احساس دی او که تفکر دی، چې تفکر په خپله د شاعر خپل ایډیالوژي دا خپل مسلک خپل اندقي د ټولو شانو امتزاج دی، دا ټوله ګډه ده که نه. هغه نه یوازې شاعري نه یوازې په خیال کېږي، نه یوازې په تفکر کېږي، نه یوازې په احساس کېږي، نه یوازې په تور او په ژبه باندې کېږي. دا څلور سره ټوکي دا یعنې د شعر تعریف دا رقم کړه چې د یو راڼه دغه ژور احساس څخه، د یو سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري که نه، او په ښه انداز باندې توري هم بیخي ډېر مهم دي که نه، په ښه انداز باندې په ښو تورو کې او په د ډنګ اصطلاح ورته راوړي که نه، ډنګ نه لري که نه، چې په چا شعر دغه په دغه کوي شعر چې وکړي بارو یار شعر خو ګر ده په ټولو اصول باندې برابر دغه دی که نه، خو مګر ډنګ پکې نشته. فارسي کې چې آهنګ ورته وایي، او په هغې چې آهنګ ورته وایي که نه، باید آهنګ وي، ډنګ وي په دې کې که نه، چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې د ده نه اوسي رسېدلی و عمق ته نشي ورسېدلی، هغه دا ظاهري توري چې وایي، دا ظاهري توري هم انجوای د هغه څخه هم خوند اخلي. دا په خپله دغه اوس د څلورو سرو توکو که نه، د احساسو او دغه د خیالو او د تفکرو او د قدرت اظهار یا د تورو، د ټولو شان د څلورو سرو توکو. اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ آیا نوره شاعري کوئ یا ناچاپ شاعري هم پرته ده، هغه به هم چاپېږي که څنګه؟ دا خو یو ستړی دغه ده، اوس څه ناچاپه شیان مې دغه دي، څه ناچاپه شیان شته، هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مرور پرې وکړم او که نه وروسته به دغه راوځي دغه بس پرسته به راسي. چې اوس خو نو دغه یو دغه پاتې دی، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته، د راډیو د تلویزیون نه پورې راډیو تلویزیونونه چې حکومتي دي هغو ته زه په هېڅ وخت کې دغه شوی نه یم. یو وار په زوره دا درویش و دا چې پی ټي ده که چې ده دا پی ټي وي ته که نه، پاکستان تلویزیون چولماز هغه د مال هغه درویش ما مقصد دا نه دی چې د بعد مشهور شي یا داسې مقصد چې د کتاب دغه شي، چې کتاب مشهور شي، کتاب ته دغه کتاب ته خلک خبر شي که نه. په دې دغه وار ورسره نو دا یو وار یې په دغه باندې بیا دغه شی روحیانو سنا دې دغه کړل مقندار کې د هېواد چې وي او که څه شي دا نو خو نه و ټي وي ته دغه څه نه و هغه ته او شعر چې رسېږي یا د خېږي خو په دغه میډیا باندې د میډیا سره زه دغه یم، د میډیا سره زه یو وار شا یو بل دا بلاګي دا دغه ځواني مرګ مسه دغه فیسبوک یا مولانا ناصر د خیبر ټي وي دپاره یو دغه وکړل، مرکه وکړله، زه او دغه درویش او خلیل باور د رفیقي دا دغه وکړله هغه مو وکړله، ځکه حکومتونه او سیستمونه دا خو هر وخت دا خو زولني دي چې دغه ته ور اچوي ذهن ته ور اچوي. خیال دغه کړی وه، خیال یو غزله دغه کړې وه پورته کړې وه، ډېره خوندوره غزل، بیا په هغه باندې خیال ته د خیال یو وار هم د اوسو
ملاو شو کې څه نقد مقد هم په لاس ورلو کله زموږ مشهور خیال یادوم کنه خیال محمد د استاد بولي زما پیر بولي زما اشنا بولي مرید بولي هر شي چې بولي کنه د هغه ساتشیا د مځواني هغه ریکارډ ډیر دغه شو ډیر مشهور شو د سر په لاس شو دا شو هاي شو نو دغه دا و د هغه ریکارډ چې حالته خیال په امریکا کې زما په دغه کې حالت چې ویلو هغه به ډېر نشل او خوندور د موږ په ځای کې د افغانستان بیرغ زړېدی ما دغه ته رفیقت مې ول ما بین کې چې تاسو دغه کوي دغه ورواچوي دا غزل دی د شاعر او غزل ورواچوي ما دا د خیال محمد ریکارډ ورواچوي بارو لار هغه خو دغه د پاسه خاصه دغه کې نه چې دا په دې کې دغه بیرغ زړېږي دا افغانستان بیرغ زړېږي دلته د سطحي دغه شاعر نه دغه لري شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار دغه سر دی احساس سره دی د انسان سره کار دی دا هغه نکړه دا محدودیتونه دي کنه دا یو نغولې د پرېږي سوغات د فیسبوک ته کله کله نه غزل مزل ورته کوم نه ښه سوغات نه دی ها ښه سوغات نه دی ښه سوغات خو نو یار شو ته چې پام سي ښه سوغات او بد ته چې پام کې خو هغه ټول هغه بیا یو چې سره نو هغه زه دغه کوم کنه زه دغه غزل مزل کله کله ورغکم ورپورته کوم کنه خو اخطایم کنه دغه نه بیکاره نه جوړ سره پر ځای مې پروت پر ځای مې ناس دغه څه ټول مشغله مې د خپل مسیان سره او دغه سره د شاعري سره د ټول سره د چای ویلي یا خپل وخت څه لیکم کې د خوري یا دا کتاب تر او تور سره ما کې بنزل شل غزل مو د غسیبي ویل سوي کنه نو دغه نه پاره کې عادي لګیا ما غدا ورسته پښتنه بلاو کو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته وویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړی دا او بل هم د مړی دا څه فکر کوئ چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیق کېږي لیکل کېږي او نور علوم لا هم پکې نشته او اقتصاد سره بیخي تړلې نه ده څه فکر کوئ چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یوه کلي هم نه بلکې په یوه کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه لکه په یوه خونه کې چې ناست نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیاله شي نو هغه ډول دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه ته څو شي د بینوا خدای بخښلي خبره څو شي دام ځکه اسمان تل به د افغانستان څو شي پاتې او افغان مثل به د افغانستان تر څو پر دا قوم دغه ژبه به بل دا ده کنه چې ژبه دغه ماډرن دنیا چې کوم روانه ده کنه د دې سره د داسې یو دغه څه کنه چې یعنی ژبه او اقتصادي دغه ته هغه خبر دغه متل دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي زه بیانو کې تاسو دغه سم کنه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې په د اسلام ژبه یو روبنایي دغه د روبنایي پدیده ده زیربنایي نه ده زیربنایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دي طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه سټنډرډ دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د هغه د پښتون طریقې وکي ژبه به طریقې ورسره کوي لاندې خبره ده چې پښتون طریقې وکي ژبه به د ورسره کوي ژبه به طریقې ورسره کوي دغه علمي ژبه یې درې دوه کنه دا د نوستو ویډیو د کالجو دغه د خدای خبره د خدای د رسول خبره ورمنځ برکوال مال د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د دې ټول دا خبره دغه د قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي هغه قوم هیڅ
هیڅ شی هیڅ دی